چې سحر شل مر تر کلو پورې راشي زمي خپل د بنجارګې د سامانونو ډک وړوکې صندوق شاته وتړمه په مزه مزه د کلو په لور ورشم خپل وړه غږ د سودا نارې وهمه خپل وړه غږ د سودا نارې وهمه خپل وړه غږ د سودا نارې وهمه ماشومان لکه واړه ورکي له هر خوا پتر پکو په چک چکو را روان وي د چا لاس کې وي سړې سړې چپلکې د چا لاس کې وي ساړه دمې سلوخي د چا لاس کې یو روپۍ او دوه روپۍ وي دوی لمان شیان غواړي زل دوی نه بدلول را بدلول وي د شیانو یو وړوکی خوندور بازارګی جوړ وي تر غرمې پورې په ډېرو کلو ګرځم خو چې ټکل د غرمه شي او غرمه شي د دې منځ کلي ته راشم د زاړه توت خواته کښېنم یو سوځنده ناره کړم سودا واخلئ سودا واخلئ په زړو زړو چپلکو په زړو مې سینو لوښو ورکوم نوي شیان مې لا مې دمه جوړه نوي 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 چې بیا ګڼه ګوڼه شي د ماشومانو په دې وخت کې له نږدې خواره پیدا شي یوه دنګه شین خالې لیونې پیغله په خواږه انداز یو غږ را باندې وکړي بنجاره ماما ته بیا څه دې راوړي چې د کلي ماشومان دې کړه په دې غږ کې دومره خوند وي دومره زور وي چې د زړه او وجود ستنې مې بېواره په درزا شي پته ته وې ژبه وایم ولا دا د پنجارګی شیان دې ګوري دا بنګړي دغه رانجه دغه لښتې دي دغه نور شیان چې ګوري دا د دغو ماشومانو د مستې دي پیغله کښېني ښه نږدې د صندوق خواته پیغله کښېني ښه نږدې د صندوق خواته پیغله کښېني ښه نږدې د صندوق خواته کله بل څه شی راواخلي په ټیټ غږ په مینه ناکله جوایي دا پسودي ورته وایم دا په دادي دا په دادي دا مې ټوله شیان ګډوډ کړي راته وایي دا ښه نه دی دا قیمت دی په دې وخت کې د کمیز جیب ته لاس کې یو شی پټ مې د صندوق په کونج کې کېږدي او په پښه باندې مې ولګوي ښه کلکانو کاره زه اخ وکړم او دا پاڅېد
په خندا خندا کې وایي بنجار گیا خدای دې مړتا بنجار گیا خدای دې مړتا بنجار